چې مونږ خبره کوو خلک راته کنځل کوي مونږ کوي کنځلې ستاسو کنځلې او زمونږ بیان به د قیامت پر ورځ کولاویږي انشاءالله د رب العالمین په دربار کې به دا زما خبرې مخې ته راځي او د رب العالمین په دربار کې به دا ستا کنځل هم مخې ته راځي بیا به ګورو چې زمونږ خبره سمه وه که ستاسو سمه د عید میلاد النبي او داسې نور ډېر بدعات چې د نبی علیه السلام زمانه کې دا دین نه و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې دا دین نه و د عمر رضی الله عنه زمانه کې دا کارونه نه شوي دا دین نه و د عثمان رضی الله عنه په 12 کاله دور خلافت کې دا دین نه و د علی رضی الله عنه 6 کاله دور خلافت کې دا دین نه و د معاویه رضی الله عنه 6 کاله دور خلافت 6 کاله امیر الشام او بیا غې نه بعد 6 کاله امیر المؤمنین 40 کاله حکومت کړی دی داغه نه به څوک په نبی علیه السلام ډېر مین وي په پیغمبر خور واده ده ام حبیبه رضی الله عنها د معاویه رضی الله عنه د نبی علیه السلام اوخې دی د الله نبی ورته دعا کړې ده یا الله دا معاویه هدایت کوونکی وګرځوه او د ده په وجه خلکو ته هدایت وکړه هغه انسان دی معاویه رضی الله عنه چې د الله نبی فرمایي زما په امت کې اولنی هغه مؤمنان چې د بحر د دریاب جنگ به شروع کوي د کافرو خلاف دا ډله ټوله بخلی شوې او جنتي ده او اول د بحر او د کشتو جهاد د شروع کړی دی د الله نبی په خپل ژوند کې د دې په باره کې د جنت زیری ورکړي 40 کاله حکومت کړی دی په 40 کالو کې ربیع الاول راغلی 12 ربیع الاول راغلی چېرته عید میلاد النبي مناو کړی دی دا لوبې کړي دا پرېږده راځه دا پرېږده یو مولوي صاحب ته کېنوې مولوي صاحب ته او زه والله داسې ورته ووایه کلکه خبره کوه ته او زه والله یوازې کېنوه وی پرېږده دا خبرې د الله پیغمبر خو نه دی مناو کړی په 30 کاله دور نبوت کې عید میلاد النبي ابو بکر صدیق رضی الله عنه په 2 کاله دور خلافت کې نه دی مناو کړی عمر رضی الله عنه 10 کاله د عثمان رضی الله عنه 12 کاله د علی رضی الله تعالی عنه 6 کاله رستو د معاویه رضی الله عنه 40 کاله داسې ورپسې بیا راځه رستو د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دور بیا ورپسې راځه دا ټولې خبرې به پرېږدو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د عام خلکو یې زموږ امام صاحب دی زموږ هم امام دی موږ ته محترم دی زموږ د امت مشر دی په مشرانو کې د علماو کې چرته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ټکی ویلی دی دا 12 ربیع الاول د هغه په ژوند کې راغلی که نه چې راځئ ای زما ملګرو شاګردانو چې موږ عید میلاد النبي منو امام صاحب نه ثبوت نشته امام شافعي رحمت الله علیه نه نشته د امام مالک رحمت الله علیه نه نشته د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه نشته چې د دې څلورو امامانو په نوم باندې خلکو مذهبونه او مسلکونه جوړ کړي د دوی نه دی ثابت ای د دین هم ښکته راځه د دین هم نور ښکته راځو تنزل کوو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د خلکو کې ډېر مشهور دی د عید میلاد والا خو په ټول مین دي لوی ځوان ورته وایي او محبوب سبحانی ورته وایي د هغه باره کې ډېرې د دروغو قصې مشهورې کړي دي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه راواخله ځه چېرته هغه عید میلاد النبي مناو کړی نه د هغه په کتابونو کې شته نه د هغه په اقوالو کې شته نه د هغه په اعمالو کې شته نو په چا پسې روانې په 9مه صدۍ کې یو بېدینه انسان تیر شوی او د موسل په ښار عراق کې چې د موسل ښار گورنرو مظفر الدین ابن اربل او هغه سره یو بدعتي مولا درباري مولا ابن دحیه په مجلس کې کېناسته او دا حکمران چې وایي دا ډېر مصرف و زموږ زمانه کې چې ورته کرپټ وایي کرپټو هغه زمانه کې به وایي د مسلمانانو د خزانه او بیت المال به لوټلو او تباه کولو به اسرافونه او بې حیو کې به مالونه د خلکو لګول چا ورته څه ویلی نه شو ځکه هغه زمانه کې حکومتونه ډېر سخت و اپوزیشن خو پکې نه چې زه الیکشن به راشي بیا به د خلاف مونږ بل چالو ووټ ورکړو نه یو حکمران به چې مړ به نه و مقه به و در باندې څوک یې مقابل کې راوچتېدل نو سر به یې د نه قلمه بدماشو بیت المال مالونه یې تباه کول د مسلمانانو مالونه یې غر کول او تباه کول دا درباري مولا ظالم راغو غلطه مشورې ورکړه ابن دحیه وایي مړه ته قاسم د مسلمانانو د مالونه تباه کوي او خلک در باندې ټول بد وایي د خلکو په سترګو کې بد ښکاري یو مشوره نه در کومه مولا چې قسم دی بېدینه شي دا ملکونه تباه کوي او دین تباه کوي ځکه عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمایلی وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها دین چې تباه کړی غلط بادشاه غلط مولا غلط پیر چې کله دا حق نه وایي ویل څنګه مشوره راکړې ویل داسې کار وکړه ربیع الاول په میاشت کې خو نبي علیه السلام پیدا و که نه اگر چې تاریخ خو معلوم نه دی تاسو ته ما ویلي دي که ډېر اقوال دي 8-9 پورې اقوال دي په دې کې اختلاف دی په دې اړو اتفاق شته نه چې نبي علیه السلام په سویم تاریخ پیدا و مشهور او راجع او ټول نه قوي پکې دا چې 9 ربیع الاول باندې نبي علیه السلام پیدا دی دا خو داسې زموږ ملک دروغ خواره دي باره باندې ځان له خوله وشلوله
دا خپل بدعت لپاره دا کارونه کوي، یو کاروبار دی، یو دکانداري ده، روانه ده. بس چې موږ خبره کوو خلک راته کنځل کوي، موږ کوئ کنځلې. ستاسو کنځلې او زموږ بیان به د قیامت پر ورځ کولاویږي انشاءالله. د رب العالمین په دربار کې به دا زما خبرې مخې ته راځي او د رب العالمین په دربار کې به دا ستا کنځل هم مخې ته راځي. بیا به ګورو چې زموږ خبره سمه وه که ستاسو سمه. یوم الفصل د فیصلې ورځ را روانه ده انشاءالله تعالی. دلته چې موږ په دې دومره ذمه دار ځای باندې ولاړ یو، دا مخې ته قرآن او دې طرف ته حدیثو کتاب پروت دی، موږ به د ځان نه خبره کوو. الحمدلله د دې قوم نه موږ چېرته د خېټې دپاره 1 روپۍ نه ده غوښتې چې رایې راله. ستاسو هر کار کې د خېټې کاروبار دی. اله مړی دی سقات وکړه، اله مړی دی الوا پخه کړه، اله مړی دی شابه قلبا لاله کړه، اله مړی دی اله شابه دا چل وکړه، جمعې شپې خیرات وکړه، اله مړی دی څلوېښتي وکړه، اله مړی دا مړه چې ماشومې سپاره ختمه کړي د ده پکې شکرانه وي. په هر شي کې کاروبار دی. خفه کېږئ مه. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، موږ د ځان نه یو لګیا. والله العظیم چې په دې کې یو دلیل هم وی، یو دلیل په قرآن کې یا په حدیث کې، په رب العالمین دې زما قسم چې سم دا نورې مسلې کوو او د چا پروا نه ساتو، دا به مې هم درته کړی چې شته مړه یو نری دلیل موږ سره شته د عید میلاد النبي دغه دلیل دی. خو په رب العالمین دې زما قسمي که به په قرآن کې په دې دلیل یا به د نبي علیه السلام په یو حدیث کې دلیل یا به د صحابه کرامو په ژوند کې یا به په دې 4 مذهبونو کې چې دا خلک ورته 4 مذهب وایي، نشته. چې نشته ولې هغه څیز ته دین وی چې نبي ورته دین نه دی ویلی، صحابه ورته نه دی ویلی، ائمه مجتهدین او خیر القرون چې غوره زمانې وي هغې ورته دین نه دی ویلی. دې سره معاشره تباه کېږي، دې سره عذابونه راځي او بیا شرک او بدعت کېږي او هر څوک خاموش. او چې څوک حق وایي هغه ته پرېږده یاره رد پې مه کوئ، څه ترې غواړئ پرېږده. دقې سره د الله عذابونو ته دعوت ورکول کېږي. دین ورانېږي، د دین نقشه نړېږي او خلکو اړو زړه درد نه کوي په دې باندې. دا د عذابونو اسباب دي.